دا لاسي دی سوي دی دی را سره درځئ نو ورسې ټول سره ولاړ راځه بله ورځ ما احترام ته مه راځه زما خاطر مه ساته کوه دا دوستي دی که رابط دوستي نه غواړم دوست څه کوم خیر دا خو نه د دنیا ژوند دی ورورکه جانه سر به نه په ګرځه دا که دې فرش سر ګرځوي باره ورورکه جانه ته به یې سر به جنی بېشکه هغسې دی وای سر باشه کلاه بسیار است ښه خبره ده خوا به نه په بده وم دغه زما ورور دی 12 وارې د کوره تښتېدلی دی بېرته یې زه راکش کوم ما وخت خراب دی ورور دی چې هره کم شوه نه که پرېله خبره مو کړې نه اوس هم د ده د فایدې دپاره چلکه مه وځه بې ځایه خبرې مه کوه بې ځایه بانډارونه مه کوه اما دا دی اوس بیا کښېنو نو دی کشر دی نه به پوهېږي نو کله چې دی پوه شي باره به دا ستا خبرې ګرده ده په نیت چې دا خو ما ته ښه خبرې کولې نو او خیر خدای مهربانه دی دغه دی اوس خو نو څه شي خورئ څه شي درته راوړم یا ښه ته مې عوام نه کېږي خدای دې خیر درکړي نو بیا به بل وخت در سره وکړو عجبه سړی دی دا راغلی ناست چې را سره په کور کې تر تا خو دغه مؤمن ښه دی د ورځ 12 وارې خوراک پکومه مګر دا چاغېږي نه ته خو باید یو شی وخورې دا که ته یو شی ونه خورې چای درته راوړو یا نه مې زړه مې نه ورته کېږي بس بل شي دا هم ورته ووایه نه خورم اوبه درته راوړو یا نه خورم خدای دې خیر درکړي الله دې وزونه درکړي یا زه کم شرمېږم دا خو زما خپل کور دی مننه تکلیف مه کوه او څه وایې چې اورې دغه وایي ته په صد کې یې وروره ته وایه څه اوس څه چې وویله ته وایه چې شګر سره ته دا ستا خپل کور دی ثبات مې وکړه چې د ډوډۍ سات مې درته وکړي دغه د نن زمانې دوستان خو چې 2 وارې راوغواړي چې راسه ډوډۍ راسره وخوره بانډار وکړه مجلس ته خبرې پرېږده ورورکه جانه داسې ساده خبره معمولي خبره نه ده چې ستا خبره نوره ما اورمه دا د شرم خبره ده نه کې شرم وکړي حیا وکړي په دوستي کې سړی داسې نه کوي زما نمک دې خوړلی ته د سر د پرېږده سر دې د زما سر خلاص دی پوهېږه دا سړی ته ګوره د غلطې خبرې ورسه لکه مور ته ورته کوله پر ځای ده که هغه هم پر نامه کړې ده ورس ورته ووایه ژر ورسه دا څه کوئ دا لیاس دي مه کوئ داسې ورورکه تاسو دغه مه کوه وروره مه کوه په خدای که یا د محکمې طاقت لرم یا د هغه چې زه اوس تا سره دا زموږ دی خپل ځای لرو ځای خپل دی د بل ځای په شپه کې خلک را سره دي دوستان را خبر دي چې دا زما کور دی وروره دا قرباني پرېږده ورورکه جانه خبره نه ده کړې نو ته ولې داسې کوې وروره ته دوالې ځای په ځای دعوه یا ته د دفتر خلاص کړه وروره ما د ډوډۍ سات درته وکړې ورورکه جانه مال ډوډۍ خورې ته اوس راولاړ شولې وایې زما خپل کور دی د څه خپل کور صحیح دی وروره دا خبره ستا خوا بده سوې ده وروره صحیح دی ورسه چای ډوډۍ راوړه وروره اوس ګوره امرونه هم کوې اوس ما په دې تا ته وویله وروره چې دا خپل کور دی وم تاسو ته تکلیف نه در کوم په دغه مې درته وویل وروره که په دې ستا خوا بده سوې ده وروره خوا دې چای اوبه راوړه پروا نه لري امرونه مه کوه امرونه هم راباندې کوې اوس امر د څه شي راباندې کوې څه پوه دې راباندې دی ورورکه جانه او وروره که نو تا ته اوس زه څه شي ووایم شیانه کراره مغزه مو مه راخرابول ته راغلی پلار خپل کور دی وروره د ده سر خلاص کړه وروره داسې نه کوي سړی ته دغه مه کوه وروره لږ وشرمېږي دا مه کوه سړی داسې نه کوي چې ځای نه مه کښېني په ځای دعوا نه کوي وروره همسایتوب دی انډیوالي ده نو خو همقرابت دی نو موږ که غلطه خبره کړې خو ته ووایه وروره نو یا غلطه خبره خو ما د زړه سوینې څه دا خبره ورته وکړه چې تکلیف به نه درکړو وروره خپل ځای دی نو دی پر دا خبره پر ځان باندې ته ما بلا مه راخرابوه زارۍ مه راته کوه دا بې انصافي مه کوه وروره یو وارې خو راغلې له جره سره ناست یم مېلمه کړی مو یا ډوډۍ مو درته کړې ده بیا موږ د ښه سات درته وکړئ ته دا مې خپل کور دی وروره موږ چش کړي دي وروره څنګه دې چش کړي دي دعوا دې کړې ده په کور هېڅ مو نه دي کړي وروره دا خو مېلمه خو به د هغه یو دغه لري او اوس ځل خو به کوي وروره دعوا راسره شروع کړې په محکمه کې مېلمه دغه مه کوه دا چمونه مه کوه احترام کوم عزت کوم د خاص د پلار په خاطر نو خو موږ هم د احترام د عزت په خاطر تاسو دا خبره وکړه بله ورځ ما احترام ته مه راځه زما خاطر مه ساته کوه دا دوستي دی که رابط دوستي نه غواړم دوست څه کوم دا پوکه بالا دا پوکه زارۍ مه کوه دا کوم
دغه دی پر ریاست کې ناست زارې کوي دا زما خپل کور دی زارې په دې کې چې دا کور را پرېږدي ولې در پرېږدو وروره وروره که هیڅ دعوا نه کوم ستا قربان سم تاسو ولې داسې کوئ وروره سر مو نه دی راسره خلاص و همدا هر میلمه دغه یو وزر وایي او تاسو ته تکلیف نه درکوي په دا خاطر بیا جامونه ولې شروع کړه چې ورسره راوړه وروره خو ما تاسو ویل چې تاسو خوا بدېدله اعصاب مه راخرابوه اوس موږ اعصاب نه لرو چې تاسو روز 2 ساعته موږ خبرې وکړو وروره هغې درته مې وویله بالا سره هم ستا نه دی او د امرونه به پر ما نه کوې زما په کور کې وروره زه اوس څه شي وایم ته ما ته دا ووایه زه اوس هېڅ شی مه وایه دا خوله د خولې سره دې چاس کوه اوس به دی ګوره اوس بالا دغونې وکړه اوس راسه ولاړ څه مګر و سبا به پر وخت راځې په محکمه کې به دا راسره لیکې چې زه د ده په کور کې هېڅ شراکت نه لرم بس وروره ځمه بس ځمه تاسو خوا مه بدوئ وروره ځمه چې تاسو وایه نه زه نه ورکېږم وروره ستاسو په دې خوا به ځې زه ولاړم یوه هفته به ما تا په محکمه کې سره خپل کور مې دی دا مېلمه ایستل هم خپل هنر غواړي دا هر چا کار نه دی دا خو نه داسې واخیسته داسې چار مېلمه ته عزت ورکړې ډوډۍ ورکړې باره به د مېلمنو باران یې در باندې نو باره یې څنګه ډېرې زده یې که سبا ته هم کورداره بچهداره کېږي خو چې سر دې راځي باید ته خپله وخورې په خو سره بیا مه خوره څارنوال صاحب د دې کس په اړه چې مې درته ویلي وه دغه دوسیه ده تاسو یې وګورئ څارنوال صاحب محترم د نفر په موټر باندې 20 کسه وژلي دي دا پیښه په یو واده کې رامنځته شوې ده او دا سړی مجرم ثابت شوی دی د شواهدو پر بنیاد د ثبوتونو پر بنیاد په دې دوسیه کې ټول هغه مراحل طی شوي دي کوم چې د دې سړي پر وړاندې موږ ته راغلي دي د مجرم صاحب هم وپوښتم چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه نو پیښه ده د پیښې سوی تشته نشته نه خپل د سترګو لیدل یې حال دی بالا خو پام نه ونم همدا څوک غواړي چې داسې کیسه دې راشي نه هم زبانه زه خو همدم روان وم ښه طبیعت روان یم خورا وم تیز روان یم شی نشته نه دې خواته نه دې خواته همداسې خالي ډمبر دی نو پر دا تک تور ډمبر روان یم لکه د ده کورتۍ ته چې ګوره دغسې تور ډمبر و ښه پر طبیعت نو داسې بوټ مې په نیولې دي داسې طبیعت راسته دی نه د معاش ورځ په دا ورځ معاش هم راکوي نو ستا قربان سمه چې ګورمه داسې مخ ته مې دغه کسان راغله معنا یو خواته واده دی دا بلې خواته یو نفر روان دی باره مې کرار بریک خو نو ستا په موټر کې باره مې پر دا بریک باندې پښه کښېښود دا پښه در کښېښود چې دا کوشش مې وکړي چې دا بریک ونیسم بریک خطا دی نو خو هغه یوه نفر به دې ورکاټولی نو تا پر دا شلو څنګه ورکاټ کړي دغسې مې وکړه ستا قربان شم ته یوازې تا عقل لرې موټر مې پسې ورکاټ کړي چې ده داسې راته وکتله ویې ځغستل په واده ورګډ شو بالا مې پسې ورکاټ کړي مال چیرې چې پرېږدمه چې نه بالا مې پسې ورلمه نو بالا نو دا نور هم پکښې راغله ګرد مې پکښې دروغله همدا خو زما ګناه نه ده یو غلط کار خو راسه وسو بخښه ښه ته ما ته دا ووایه تا ته دا لیسنس چا درکړي لیسنس خو نو ستا قربان سمه په پسې یم تر اوسه مې نه دی جوړ کړی زه خپله کلینر یم استاذ بیده ستړی و نو ول دا موټر سره خواپای که بالا ما راویستی هغه دا پیښه منځته راغله زه خپله کلینر یم غریب سړی یم چې ما ایله کړي هم به ګټې یم به دعاوې درته وکړم که مې ایله نه کړي وم سزا ژر راکوه په کیسې کې جم نه یم یوه کیسه دې پېښه کړه تېله په کیسه کې نه یې زه به ستا ته داسې سزا درکړم چې ګرد عمر به دې په نیت یې هغه دی وایم زه هم داسې بچهداره سړی یم اوس نو سزا راکوي اوس خو نو کیسه در رامنځته شوله بلا دا کیسه د دې خلاصه کوم څه به پروا نه کړي درکړه اوس څنګه ته که مې در اوسه ما چاته پیسې نه جوړ کړي تا ته به درکړم څنګه وکړم خوښه دې ده ستا مه ستا خوښه څه ووایم څومره وغواړه ودرېږه راس
لاس را سوسی دا سکه خدای ما سل وژلي دي یا دا ډېرې دي دا صحیح دی دا لا صحیح دی صحیح صحیح دی دی صحیح دی دی را سره دی را سره سلام. درځئ نو ورسې ټول سره ولاړ راځه راځه قاضي صاحب د سیاوي کسرداني ته واچو سلام.